بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، تاسو په تېره ویډیو کې د ټیکسټ ته د ډیزاین ورکول زده کړل د اټریبیوټ په واسطه باندې. په نن ویډیو کې به موږ تاسو ته د HTML د ټګونو په واسطه باندې ټیکسټ ته فارمټ ورکوو، شکل به ورکوو. دوستانو، که په دې کوډونو کې تاسو ته کوم مشکل پیښیږي، تاسو کولی شئ چې په ویډیو کې په ډسکرپشن باندې کلیک وکوئ. هغلته موږ تاسو ته لینک پرېښی ده، کولی شئ د هغې لینک نه زموږ سورس کوډونه هم شان تاسو ډاونلوډ کړئ. راځو ملګرو د HTML د پیج سټرکچر لیکو. دا لومړی سیټ کوو دا صفحه په نوم د text .html. اوس له هغې نه ډاټ ټایپ ورکوو. له ډاټ ټایپ نه وروسته ټګ د HTML ورکوو. له دې نه وروسته ټګ د هیډ ورکوو. له دې نه وروسته ټګ د ټایټل ورکوو. له دې نه وروسته په دې کې لیکو text formatting. وروسته ټګ د محتوا ورکوو. چارسیټ هم ورته تعینوو. کرکټر سیټ UTF-8. وروسته له دونه دوستانو ټګ د باډي ورکوو. زمونږ د ویب پیج سټرکچر تکمیل شو. اوس په دې کې معمولا مونږ یو ټګ لیکو په نوم د پی، ټګ د پاراګراف، او پکې لیکو this is all text formatting. په دې شکل به دوستانو موږ ته وښودلی شي. دا راځو رن کوو. معمولا دا زوم شوی ده، موږ زوم کړی ده، په دې شکل به موږ ته ښودل کېږي. دوستانو، د ټکسټ په فارمټینګ کې لومړی ټګ موږ چې لرو په نوم د بي ده. ټګ په نوم د بي. دا ټګونه چې دي معمولا ټول جوړی دي، پیر دي، او همچنان دغه ټګونه چې دي د ټکسټ فارمټینګ دا ټول سنګل لاین الیمنټ دي، بلاک لاین الیمنټونه نه دي، په یو خط کې ټول لیکل کېږي. په دې کې لیکمه افغانستان. تاسو وګورئ نسبتا د دې بل ټکسټ نه به د دې ټکسټ اندازه څنګه شوې وي، بولډ شوي وي. کولی شئ چې دا کوډونه بغیر له کوم ټګ نه هم ولیکئ. افغانستان وګورئ دوستانو، د هغې نه زیات تفاوت لري دا بولډ ټګ چې ده. ملګرو، راځو یو بل ټګ لرو په نوم د آی چې معمولا موږ ته ټکسټ ایټالیک کوي. په دې کې هم زه لیکمه افغانستان. ګورئ ملګرو، تفاوت یې دا ده، هغه چې دا په ایټالیک شکل یې وښودله او دو چې دا په بولډ شکل یې وښودله. دا ټګونه موږ ویلي وو چې ټول انلاین الیمنټ دي. یو ټګ ورکومه د بریک چې هغلته موږ ته بریک ایجاد کړي، په نوي لاین کې موږ ته ولیکل شي. ټګ لرو په نوم د سټرانګ. دا ټګ همچنان موږ ته ټکسټونه بولډ کوي. په دې کې زه هم لیکمه افغانستان. وګورئ دوستانو، د دې افغانستان او د دې افغانستان د ټکسټ په فارمټ کې هېڅ تفاوت نشته. یو بل ټګ هم لرو په نوم د EM emphasize. په دې کې هم زه لیکمه افغانستان. دوستانو، د دې ترمنځ تفاوت نشته. نو تفاوت یې آخر په څه کې ده؟ تفاوت یې په دې کې ده د بي ټګ چې ده فزیکي شکل لري، خو کومه خاصه معنا نه ورکوي. ټکسټ موږ ته بولډ کوي. خو د سټرانګ ټګ چې ده خاصه معنا ورکوي او په لوجیکل شکل باندې ده. د آی ټګ هم شان همدغسې په فزیکل شکل ده، خاصه معنا نه ورکوي. او د EM ټګ چې ده خاصه معنا ورکوي، په شکل د emphasize ده. دوستانو، د دې تفاوت هم چې زده کړلو، یو بل ټګ لرو موږ په نوم د مارک MARK مارک. په دې کې همچنان موږ افغانستان لیکو. دا ټګ چې ده معمولا موږ ته ټکسټونه څنګه کوي؟ هایلایټ کوي. وګورئ تاسو ته به ټکسټ معمولا هایلایټ کړي، د دې لپاره استفاده کېږي. وروسته له دې نه دوستانو موږ یو بل ټګ لرو په نوم د سمال. ټګ په نوم د سمال چې له نوم څخه یې سړی پرې پوهېږي. په دې کې که تاسو چېرته افغانستان ولیکئ، دا به د نورو ټکسټونو نه معمولا تاسو ته کوچنی ښودلی کېږي. ټګ د سمال د دې لپاره استفاده کېږي. وروسته له دې نه یو ټګ بل لرو په نوم د ډیل، یعنې DEL. د دې ټګ نه د لیکلو نه مخکې زه یو مثال ورکومه. کار هولډ پرایس $10,000. ټګ د BR ورکومه چې دا موږ ته په نیو لاین کې ډبل ټکسټ وښودلی شي. په دې ټکسټ کې زه لیکمه چې کار نیو پرایس $6,000. دلته زه یو بل ټګ د BR هم ورکومه چې تاسو ته نسبتا د هغې نه لاندې وښودلی شي. دوستانو، مخکې موږ یو موټر لرلو، $10,000 یې قیمت و. په هغې کې موږ تخفیف ورکړی ده. هغه موټر هم اوس په 6,000 کړی ده.
نو څنګه په ویب سایټ کې خلکو ته وښودلی شي چې دا تخفیف ورکړل شوی ده. تاسو ټګ لرئ په نوم دی DEL. دا ټګ چې دا جوړی ده، که دا ټګ چېرته بند نه کړئ نو تاسو ته دغسې فرق ورکوي. دا به تاسو حتما او ضرورا بندوئ. دا ټګ معمولا دوستانو د دې لپاره استفاده کیږي. زمونږ د موټر مخکینی قیمت چې و $10,000 و، اوس څه تخفیف پکې راغلی ده، $20,000 شوی ده. نو د دې لپاره موږ د DEL یعنې د ډیلیټ ټګ استفاده کوو. په دې باندې تاسو پریکټس وکوئ دوستانو، چې موږ ته په نیو لاین کې وښودلی شي. ټګ لرم په نوم دی یو. د یو نه مطلب او مفهوم انډرلاین ده چې موږ ته په ټکسټ کې انډرلاین ایجاد کوي. وګورئ ملګرو، موږ ته په ټکسټ کې انډرلاین ایجاد کړه. د دې نه معمولا وروسته یو بل ټګ هم لرو په نوم دی INS insert. دا همچنان موږ ته په ټکسټ کې انډرلاین ایجادوي. که چېرته افغانستان پکې ولیکمه، وګورئ ملګرو د دې ټکسټونو ترمنځ هېڅ تفاوت نشته، خو تفاوت یې فقط په معنا کې ده. ښه، په دې باندې همچنان تاسو پوه شوئ. ملګرو وروسته له دې نه ټګ د BR ورکومه چې نیو لاین موږ ته ایجاد کړي. یو بل ټګ په نوم د BR هم ایجادوو. که چېرته زه دلته ولیکمه چې لوګ په قاعده د 2، نو موږ ته به معمولا په دو شکل باندې وښودلی شي. د دې لپاره موږ یو ټګ لرو په نوم دی SUB سابسکرپټ. د دې په منځ کې که چېرته تاسو 2 ولیکئ نو دا به تاسو ته په قاعدهیي شکل باندې وښودلی شي. ټګ د BR بیا هم ورکومه. دوستانو موږ یو بل ټګ لرو په نوم دی SUP. که چېرته زه دلته ولیکمه چې X مربع موږ ته په دې شکل معمولا ښکارېږي، خو زه غواړم چې دا موږ ته په مربعي شکل باندې وښودلی شي. د دې لپاره موږ یو ټګ لرو په نوم دی SUP سوپرسکرپټ. که په دې کې تاسو 2 ولیکئ نو دا به تاسو ته د توان په شکل باندې وښودلی شي. X مربع جمع Y په قاعده د 2. د قاعدې لپاره ټګ لرلو په نوم دی سابسکرپټ په قاعده د 2. دا به معمولا تاسو ته په دې شکل باندې وښودلی شي. ملګرو، دغه ټګونه چې وو ډېر ضروري او ډېر مهم وو. ملګرو، په دې باندې تاسو پریکټس وکوئ تر څو چې ستاسو له ذهن څخه ونوځي. او همچنان تاسو کولی شئ چې د W3 سکول نه تاسو مرسته وغواړئ. په W3 سکول کې دا ټول ټګونه چې کوم موږ وویلې همدغه شته دي. هنوز موږ اضافي ټګونه همچنان تاسو ته وویلې، لکه د یو په نومه باندې ټګ. نو ملګرو، که چېرته تاسو په دې کوډونو کې مشکل درلودو نو کولی شئ چې همدغه کوډونه د ډسکرپشن نه ډاونلوډ کړئ. هغلته موږ تاسو ته لینک درکړی ده، په هغې لینک به کلیک وکوئ او داسې کوډونه به تاسو ډاونلوډ کړئ چې ډېره کمه اندازه لري. مننه. لاله هم د دنیا ستړی ستومان دې کړم.